نبی علیہ السلام فرمایي ان الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العقل. لمر دا د قیامت په ورځ رانږدې سي ان تر دې چې دا خولۍ خپلو غوږو ته راورسېږي. دومرې به سخت حالات دی. نصف الاذن كذلك استغاث بآدم. الله اکبر. حدیث کې راځي نبی علیه السلام د صحابو سره ناست دی. په دې وخت کې دا د پسه یو بازو یو ورون یو چا راوړي نبی علیه السلام خوړی او بیا دا یې روایت وړي د ټولو انبیاو سردار د قیامت په ورځ به زه یم. کله چې لمر پر یوه نیزه د انسان خولې وځ د قیامت څومره هولناکه ورځ کله چې الله تبارک وتعالی شپېلۍ و انسانان راپورته سي. الله اکبر الله اکبر. الله دې فضل کړي. کوم کسان چې ځانیان مې زنا یې کړي د هغه د بدبویي څخه به ټول محشرګاه ته عذاب وي. العیاذ بالله الفضل. کوم کسان چې نیک صالحان وه هغه به د خپل د مخ د نور په یوازې په لاره کې روان وي. چیغې به وي نارې به وي. مور به د زوی بېزاره پلار به د زوی بېزاره مور به د لورې بېزاره کور والا بیبي میرمن به د خپل خاوند نه بېزاره. خطرناکه ورځ ده. په دا وخت کې به ډېر وخت تېر سي. یوه ورځ یې 70 کاله. بیا به په دا وخت کې د انسانان ډېر سخت په تکلیف سي. چیغې به وي بدبویي به وي. د هغه ګناهګارو د بدنو څخه به نوونه بهیږي. څوک به څنګه یي څوک به څنګه یي په کوم حالات کې به ولاړې. بیا به دا خلک راسي حضرت آدم علیه السلام ته به وایي ته خو زموږ د بشر پلار وې. تا ته خو الله تبارک وتعالی دومرې قدر کړی و چې فرشتې تا ته به سجده کړې. ته دومرې قدرمن وې. واسې یو وارې خدای جل جلاله غواړ وکړه چې را حساب ژر شروع کړي. آدم علیه السلام وایي زه د دې دپاره نه یم. ما څه یو خطرناکه ګناه شوې ده. الله دومرې غضب لري دومرې په غضب باندې دی چې تر اوسه پورې د الله دومرې قهر غضب موږ نه دی لیدلی. زه نسم ورکړلی دی الله ما ونیسي. ورسې ابراهیم خلیل الله ته نوح ته ورسې نوح علیه السلام. بیا به دی نوح علیه السلام زارۍ به کوي ای د نبي الله ای د خدای نبي ورسه الله تبارک وتعالی ته یو شفاعت وکړه. دا شفاعت د دې نه دی چې موږ جنت ته داخل کړه. دا شفاعت د دې چې خالي حساب شروع کړه که جهنم ته ځو که جنت ته. بیا به هغه وایي نه زما د داسې یو کار سوی دی الله تبارک وتعالی ډېر په قهر دی زه نسم کولی. ورسه ابراهیم خلیل الله ته ورسه کنه. ابراهیم خلیل الله ته هغه د الله دوست دی خلیل الله دوست دی. ابراهیم علیه السلام ته به راسي ای د خدای نبي ای زموږ نبي د خدای دپاره الله تبارک وتعالی ته ورپېښ شي چې دا حساب ژر شروع کړي. دا څه حال دی؟ الله اکبر. خطرناکه ورځ ده. هغه به وایي زه نسم کولی. ورسه موسی کلیم الله ته ورسه. دا د الله تبارک وتعالی سره په دنیا کې هم راز کړی دی خبرې کړې دي. ورسه موسی کلیم الله ته چې راسه هغه وایي نه نه زه نسم کولی. ورسه عیسی علیه السلام ته ورسه. عیسی علیه السلام ورته وایي نه نه زه نسم کولی. ورسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسه. قربان در دې نبي سم الله دې ما زما مور و پلار اولاد ټوله نړۍ دې الله در د قربان کړي. څومره مهربانه دی بلورو. ای بدبخته تا د چا په شکل ځان جوړ کړې. تا د خپل نبي سنت را ژوندۍ کړله. ته د خپل نبي په سنتو شرمېدلې که نه. هغه نبي به ځې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به وایي و زه د دې دپاره یم زه د دې دپاره یم زه به د الله تبارک وتعالی عرش ته هلته به اجازه اخلي. کله چې اجازه ورته میلاو سي نبي علیه الصلاة وسلام به سر په سجده کړي. الله تبارک وتعالی وایي یا حبیبي ای زما دوسته ارفع راسکه سر دې راپورته که څه غواړې سل تعطه واشفع تشفع قل یسمع لک ووایه زه به واورم څه شي وایه ووایه څه شي غواړې زه به درکم. د الله رسول څه وایي په دا وخت کې نبي علیه الصلاة وسلام به سر راپورته کړي امتي امتي نارې به شروع کړي. ای الله زما امت زما امت ای الله زما امت زما امت. الله وایي ای زما محبوبه ای زما پیاره ای زما محبوبه. ورسه ستا په امت کې که په دنیا کې د چا سره د یوې وربشې قدر ایمان و بویه زه جنت ته ما بخښلي. بیا به نبي علیه الصلاة وسلام لاړ شي. بیا به د هغې خوا بیا راسي بیا به ستا په سجده کښېږدي. بیا به داسې حمد ادا کړي چې الله تبارک وتعالی حمد تر اوسه چا نه یې ادا کړی. داسې حمد به ادا کړي. بیا به الله تبارک وتعالی وایي یا حبیبي ارفع راسکه سر راپورته که سل تعطه ووایه پورته که سر څه شي غواړې. د الله رسول وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت زما امت. د الله تبارک وتعالی بیا وایي ورسه زه ستا په امت کې که د چا سره د یوه اجدن د اندازه مطابق ایمان و بویه زه جنت ته کش کړه. بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ شي. درېیم ځل به بیا راسي بیا به وایي امتي 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 امت. بیا به د الله رسول الله تبارک وتعالی ورته وایي ای زما محبوبه سر پورته که څه شي غواړې هر شي چې غواړې زه به یې درکړم. دی به بیا وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت. بیا به الله څه وایي وایي واسه که د اجدن د نیمۍ مطابق ایمان د چا سره یې هغه هم جنت ته بوسه. الله اکبر.
ای بدبخت امته، ای بېوفا امته، ای بېوفا امته، کوم جواب د خدای ته ورکوئ؟ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ؟ ته د خدای نه شرمېږئ؟ تاسو داسې نبي لرئ، تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي، هغه نارې وایي، هغه ورته الله ورته وایي ارفع راسکه، دی د امتي امتي نارې وایي. دومره بدبخت دی، دومره د خدای نه لري، دومره د الله څخه لري. څو در څو به دا بدبختي کوي، څو در څو به دا بدبختي کوي. بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي، بیا به سر په سجده کښېږدي، بیا به د امتي امتي نارې وایي، بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې؟ بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت قسم وي، زما دې په خپل عصبت قسم وي، زما دې په خپله کبریایي قسم وي، هغه کس چې په دنیا کې یو وارې کلمه ویلي زه به هغه جنت ته داخلوم. ای بدبخته، ای بدبخته، خپل د نبي سره چې کومه مینه کړې ده، ستا نبي دومره غم اخیستی دی، بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي، بیا به په حوض کوثر باندې ولاړې، پر دغه نهر باندې به ولاړې، بیا به د امت انتظار کوي، هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکوي، داسې جام به ورکوي چې هېڅکله به بیا د امت تنده پیدا نه کړي، داسې جام بیا به ته هم وپېښېږې، ای ځوانه ته به هم وپېښېږې، بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه. د خدای لپاره امته د خپل نبي پر نقش قدم روان سي، د روژې مبارکه میاشت الله ته توبه وباسي، خدای ته نږدې سي، الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده سوې ده، تا به الله محمود او محمود مقام ته رسوي چې هغه دغه شفاعت عظما دي که نه، هغه شفاعت عظما دی، اول د وارې شفاعت به نبي، بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو څه حساب شروع کړي انسانانو سره، د الله تبارک وتعالی ورته وایي چا سې شروع کړم، څوک دی؟ ټول به ځان شاته وي. الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق د لاس ونیسي، د داسې شروع کړه. الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې ټنډه سي، قهر یې سوړ سي، وایي د دغه خو د وجې څه خو ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې او ما د مغفرت فیصله کړې، زما دی بخښلي. بیا به د حساب کتاب سلسله شروع. د خدای لپاره امته د روژې میاشت ده، الله ته نږدې سي، د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ، بس که د څومره د څو وخته برابر شیطان په نقش قدم روان دی، تر څه وخته برابر روان دی، اخر یو حد لري که نه. د خدای دپاره الله تبارک وتعالی سره وعده وکړه، خپل شکل صورت د نبي په شرط طریقه جوړ کړه، څو ورځې ژوند به یې، سبا به نه یې، نیمه ورځ به نه یې، څو وخت معلوم دی. الله سره وعده وکړه، د زړه له کومې وعده وکړه، د زړه له کومې وعده وکړه، الله تبارک وتعالی به تا ته توفیق درکوي.